کې بدلون راولي. د غریبۍ خو خبره ونه کوي. د افغانستان راځي 400 میلیونه انسانانو ته ډوډۍ ورکړي. افغانستان د 14,000 میلیارده ډالرو په تناسب باندې افغانستان شتمني لري. 14,000 میلیارده. ته پوهېږې چې د موږ بودیجه څومره ده؟ د موږ بودیجه 7 میلیارده ده. 7 میلیارده ډالر د موږ سالانه بودیجه ده. خو زه فکر کوم چې د ځمکې په سر دومره بډای ملک شتون نه لري لکه څنګه چې زموږ ملک ده. موږ بهترین آبي منابع لرو. تقریبا 8 ګمرکونه لرو. 8 ګمرکونه. دغه د ټلیفون دستګاه دا د افغانستان د ټول مملکت لپاره دا بس ده. د خارجانو دا هغه لګولي ټیمان یې لګولي دي. نو دا ټیمان د درواخله نو رقصه دا د موږ د ملت او زموږ د قوم سرمایه ده. د اوبو له ناحیې نه افغانستان په دې خطه کې بهترین وطن دی آبي منابعو له حیثه. بهترین آب و هوا، بهترین ملک، بهترین ځمکه، بهترین غرونه، بهترین ځوانۍ دلته دي. یو فرانسوی دی هغه وایي چې اسلام د سبا ورځې لوی ځواک دی. هغه وایي چې اسلامي نړۍ چې ده تیل دلته دي، ګیس دلته دي، بحري سمندري لارې دلته دي په اسلامي نړۍ کې، ښه باغونه دلته دي، چمنونه دلته دي، ښې ځمکې دلته دي، ښې ځوانۍ دلته دي، ښې پیغلې دلته دي او بهترین دین دلته دی او د الله پیغام قرآن له دې ملت سره ده، اسلامي امت سره ده، دې امت سره ده. خو د مسلمانانو عقل نسته. بېعقله قوم، بېعلمه جاهل قوم مسلمانان دي. په اختلافاتو ککړ وږي تږي په جهل اخته کافران سپیه غوندې استعمالوي. کافران استعمالي د مسلمانان. نو د دې په ثروتونو باندې د کفارو قبضه ده. د دې په بازارونو باندې، د دې په شتو، د دې په تیلو کافران چې دي مزې کوي او دوی وږي تږي خوار و زار ګرځي. ستا په شتو کافران مزې کوي. دا چې اتا د هر یو جب نه د هغه جب ته پیسې ځي. اتا یوه سترګه به جاري بله به خاندي، اتا له جب نه به هغه پیسې وهي. پیسې وهي. نو زه خو دا وایم چې د غربت د ولږې د فقر خبره ونه کوي. ته په ټولو ملتونو کې بډای قوم یې. الله دې دلته ایمان راولي، الله دې دلته دین راولي او د ایمان خواري دې الله عامه کړي. الله دې دا وطن په دین باندې آباد کړي. چې په دین آباد نسي هېڅکله به موږ ښه ورځونه ګورو. که موږ څومره دا وطن آباد کړو دا به بیرته ورانېږي او دا قوم به په بدبختۍ کې او په جګړو کې په وینو کې برغړي او بدبخته ژوند به کوي. رب العالمین نو ستا رضا زموږ مقصد وګرځي.